اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. د آی سی ټي د لحاظ څخه چې موږ کوم لیکچرونه اخیستي دي تاته په دا یاد وي چې موږ ډېر فوکس پر ټایم فریم باندې کړی دی چې موږ په کوم ټایم کې مارکیټ ته راځو کښېنو څه ډول کار کوو. د ټایم حوالې سره سم نن موږ یو ماډل هم سټارټ کوو. غواړم چې ته یو ماډل هم زده کړې د ټایم حوالې سره چې ته په کوم ټایم کې راځې مارکیټ ته کښېنې او د هغې سره سره ته پر یو ماډل باندې انټري ونیسې چې هغه ته موږ نوم البته موږ نوم نه دی ورکړی مایکل دا نوم ورکړی دی سیلور بولټ. دا کومې خبرې چې زه تاته کوم دا ټولې د مایکل په بنیاد باندې کوم ځکه هغه انر سرکل ټریډر دی او د آی سی ټي مکمل هغه کمپلیټ کړې ده. زه یې صرف تاته په پښتو کې کوم. صحیح ده؟ نو نن موږ کلاس د سیلور بولټ حوالې سره چې ته په کوم ټایم کې راسې مارکیټ ته کښېنې څه ډول کار پر وکړې او څه ډول یو ډایرکشن ورسره ونیسې. هسې نه چې ته په غلط ټایم کې راسې د مارکیټ سره یو ځای سې او بیا کنفیوز سې ځکه په مارکیټ کې ډېر وخت مومنټ وي ډېر وخت نه. اوس کله په مارکیټ کې زموږ سره مومنټ وي نو موږ ته پکار ده چې هغه ټایم مارکیټ ته راسو هغه مومنټ ورسره چینج کړو. صحیح ده؟ لومړی بیا دلته درته هغه واضح خبرې وکړم وروسته بیا ولاړ شو کمپلیټ و چارټ ته چې د چارټ په ژبه کې به هم تفصیلا وکړم. زه به یو ځل دا اډ کړم. په فاریکس کې هڅه وکړئ چې لږ تر لږه د 15 څخه اله تر 20 پیپسه پورې خپل ټارګېټ وټاکئ. د هر سیلور بولټ په ټایم کې چې اوس راځو ټایمونه موږ درته تشریح کوم چې دغه وخت ته کولی سې هغه خبرې لاندې وروسته درته کوم. ته کوښښ وکړه چې د 15 څخه تر 20 پیپسه پورې خپل ټارګېټ وټاکئ. همدغه رقم په انډیسز کې لږ تر لږه هڅه او کوښښ وکړئ چې 10 پوینټه خپل هدف وټاکئ. صحیح ده؟ د دې مطلب دا دی چې په کوچني او بې ارزښته حرکتونو پسې مه ځه. یوازې هغه ټریډونه اخلي چې د مناسب ګټې یا های پروبیلیټي پرایس ډیلیوري امکان ولري. یعنې ته کوښښ مه کوه چې غټ حرکتونه کینج کړې یا په بې معنا حرکتونو پسې وګرځېږې. کوچني حرکتونه ګیر کړه، ارزښتناک حرکتونه ګیر کړه، های پروبیلیټي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړه. صحیح ده؟ اوکې. ټایپ اپ آی سی ټي سیلور بولټ سټیپس. دغه کومې خبرې چې زه اوس تاته فعلا دلته کوم تر ډېره حده پورې آی سی ټي سیلور بولټ دې ته ډېره ترجیح ورکوي او ډېر د کمال خبرې دي. یعنې د سیلور بولټ حوالې سره سم دا د کاڼي کرښه بلل کېږي. نو تاته پکار ده چې پر دې باندې ښه تفصیلا کار پر وکړې او درسره نوټ یې کړې. یو څه خبرې دي چې د آی سی ټي سیلور بولټ دې خبرو ته ډېره ترجیح ورکوي او ښه بهترینه کار کوي. صحیح؟ چې کله مارکیټ زموږ سره د تېرې ورځې های یا لو ټارګېټ کوي. صحیح ده؟ دا چې په کوم ټایم کې څه ډول ټارګېټ کوي هغه زه وروسته په لینتې خبرو کې درته وایم. شاتنی سیشن های یا شاتنی سیشن لو دا زموږ سره ډراون لیکویډیټي وي. شاتنی ویک یا لو دا زموږ سره ډراون لیکویډیټي وي. د ډراون لیکویډیټي مطلب مارکیټ هغه ځای ته ځان رسول غواړي. صحیح ده؟ یا مارکیټ زموږ سره یو ګیپ ته ځان رسول غواړي. هغه ګیپ که نوی وي یا که زوړ وي، نیو ډے اوپننګ ګیپ وي یا نیو ویکلی اوپننګ ګیپ وي، هلته زموږ سره ډراون لیکویډیټي پرته وي. یا زموږ سره بهترینه انټري پیدا کېږي د ټایم فریم سیلور بولټ حوالې سره. آی سی ټي سیلور بولټ دغو خبرو ته ډېره ترجیح ورکوي. دا چې څنګه ورکوي دا وروسته درته وایم. یا د آی سی ټي 2022 منټرشپ ماډل وي کوم چې ما تاته پر یوټیوب باندې اپلوډ کړی دی. آی سی ټي 2022 منټورشپ 6 لیکچرې دي پر هغه موږ تفصیلا بحث کړی دی. ښه، زموږ سره په کوم ټایمونو کې اولنی سیلور بولټ به تاته پیدا کېږي د 3 بجو نه واخله تر 4 بجو پورې د ورځې. نیویارک UTC -4 and UTC -5. اوس په دوبي کې UTC -4 دی او په ژمي کې په یخ کې بیا UTC -5 دی. تا ته به دغه سیټاپ پیدا کېږي د نیویارک ټایم حوالې سره سم د 3 بجو نه واخله تر 4 بجو پورې. څه شی به درته پیدا کېږي؟ مارکیټ به زموږ سره الریډي یو لیکویډیټي ټارګېټ کوي. کله چې مارکیټ لیکویډیټي واخیستل د هغې نه وروسته ته دغه خبرې په 1 منټ ټایم فریم کې هم کتلی شې، په 5 منټ ټایم فریم کې هم کتلی شې. الریډي چې ستا سره ډیلی بیاس معلوم وي. که چیرې در سره ډیلی بیاس معلوم نه وي
نو بیا خو مسله سوله. او د ډیلی بایس حوالې سره سم موږ په تیرني لیکچرونو کې بحث کړی دی چې لینک به درته کمنټ کې یا په دغه ویډیو په اخري کې درته شو کوم. صحیح ده. تا ته باید خپل ډیلی بایس معلوم وي. دغه سره وروسته کله چې مارکیټ زموږ سره یو سوینګ لو واخیستل، زموږ سره ډرون لیکویډیټي ټارګیټ کوم ځای کېدلی شي؟ سوینګ های. لکه څه رقم چې موږ دلته بحث کړی وو چې مارکیټ کله زموږ سره د تېرې ورځې های یا لو ټارګیټ کوي، د تېرې ورځې دی های یا لو، یعنی دا کیس هم په بولش کې کېدلی شي هم په بیرش کې کېدلی شي، یا شاتني سوینګ لو یا های وي یا ډرون لیکویډیټي وي. دغسې ګوره تفصیلا ته موږ کوم خبرې چې هلته دلته ما وکړلې هغه اوس راځو دلته درته تشریح کوم. یا زموږ سره ګیپ هم کېدلی شي یا لیکویډیټي هر څه چې پرته وي، زموږ سره ډرون لیکویډیټي پرته ده. مارکیټ راغلی دغه لیکویډیټي چې کله واخیستل د هغې سره وروسته د 3 بجو نه وروسته مارکیټ زموږ سره یو سوینګ های واخیستي. مارکیټ سټرکچر شیفټ مارکیټ چې کله زموږ سره سټرکچر شیفټ جوړ کړي اولنی فیرویل ګیپ مایکل دا خبره کولی شي ته کوشش وکړه پر اولنی فیرویل ګیپ باندې خپل یا مارکیټ ته انټر شي. زموږ سټاپ لاس به ته کوشش وکړه چې سټاپ اصل دې خپل دلته کښېږدې. که چیرې دا باډۍ غټه وي نو بهترینه خبره ده چې ته خپل اصل دلته کښېږدې. او که چیرې ویک پر غټ وي نو بیا دلته ایښولی شي. خیر هغه ته نه راځم. مایکل دا خبره کوله چې کله زموږ سره اولنی سټرکچر شیفټ وشي د سیلور بولټ په ټایم کې د درو. دا سیلور بولټ زموږ سره راځي په لندن، د لندن په ټایم کې، افغانستان ټایم اوس په دوبي کې 10:30 بجې راځي او فات 10:30 بجې کې 11:30 بجې راځي او په ژمي کې بیا 11:30 بجې راځي. صحیح. نو کله چې مایکل دا خبره کوله چې زموږ سره کله اولنی سټرکچر شیفټ وشي موږ به پر اولنی فیرویل ګیپ باندې انټر کېږو او ټارګیټ به مو چې شي ډرون لیکویډیټي وي، بای سایډ لیکویډیټي. ته کولی شي خپل ریسک ریوارډ د دې سره برابر کړي. 1:1 یا 1:1 نه راځي 1:2 یا 1:3 د مارکیټ څخه ووځو. دوم سیلور بولټ زموږ سره پر کوم ټایم باندې راځي؟ د 10 بجو نه نیولې بیا تر 11 بجو پورې لندن کلوز سیشن سیلور بولټ. د 10 بجو نه نیولې بیا تر 11 بجو پورې مارکیټ زموږ سره ډرون لیکویډیټي واخیستل یا د سیل سایډ لیکویډیټي زموږ سره مارکیټ واخیستل. د هغه څخه وروسته زموږ سره څه شي وشو؟ سټرکچر شیفټ. کله چې سټرکچر شیفټ وشو اولنی فیرویل ګیپ، دا فیرویل ګیپ که د اډر بلاک سره که د بریکر بلاک سره د دې سره موږ تفصیلا بحث پر کړی دی په 2022 منټورشپ کې 2022 منټورشپ کې موږ پر یوټیوب باندې د هغه ویډیو مکمل کورس شته چې موږ ویلو چې موږ سره کوم ټریډ کولی شو. کله چې ته راغلی پر اولنی فیرویل ګیپ باندې انټر ډرون لیکویډیټي به څه شي ستا به ټارګیټ وي. خو دا الریډي هغه وخت ته بهترین ټریډ کولی شي چې کله تا ته خپل ډیلی بایاس معلوم وي. که چیرې تا ته ډیلی بایاس معلوم نه وي نو بیا به ته کنفیوز کېږې چې زه څه ډول وکړم او دغه اولنی سټرکچر شیفټ زما سره ریل وي نه به وي ریل. بهترینه خبره ده چې ته اولنی خپل ډیلی بایاس ځان ته معلوم کړې، کلیر کړې. د ډیلی بایاس حوالې سره موږ ویډیو ریکارډ کړې ده جاني. ښه نو اوس تپوس ولې زموږ سره پر 10 بجې شروع کېږي تر 11 بجو پورې د دې حوالې سره تر 12 بجو پورې هم مشکل نشته. او دلته مثلا ګور دی راغلی دلته انټر شوي د هغه څخه وروسته بیا څه شوي حرکات. دریم سټیپ یا زموږ سره راځي د 14 بجو څخه نیولې بیا راځه تر 15 پورې. دریم کانسپټ د 14 څخه نیولې تر 15 پورې سیلور بولټ. مارکیټ راغلی په یو فی ډایرکټ ټیپ سیل سایډ لیکویډیټي اگین مارکیټ سټرکچر شیفټ او اورډر بلاک د ټیپ یا ولنی فیرویل ګیپ یا اورډر بلاک. دلته به ستا اصل پروت وي ډرون لیکویډیټي ټارګیټ. ته پوه شولې دې خبر حوالې سره؟ دا کومې خبرې چې ما درته وکړل دا بالکل اسانه خبرې وې. ښه دلته که چیرې ته وګورې دا همسې همدا ناحیه ده مارکیټ زموږ سره لیکویډیټي یعنې لیکویډیټي سویپ کړل. د هغه څخه وروسته مارکیټ
سټیکچر شیفټ اگین ټیپ او زموږ سره به څه شي ډرون لیکویډیټي ټارګیټ. سیلور بولټ تا ته پکار دی چې ته په 5 منټ ټایم فریم کې یا 1 منټ ټایم فریم کې ټریډ کې. الریډي د 5 منټ ټایم فریم څخه علاوه ته انټري نشي پر کولی ځکه چې هغه ټایم فریم زموږ سره ډېر غټ راځي او زموږ سره دلته وخت ډېر کم ځکه 1 ساعت وخت زموږ سره وي چې ته سیلور بولټ پکې ټریډ کې. نو دا خبره ډېره اسانه وي. سیلور بولټ زموږ سره ډېر اسانه څیز دی که چېرته پر دې باندې کار وکړې او پریکټیس پر وکړې. صحیح شوله؟ نو امید لرم چې ته به په پوه شوې. که چېرې بیا هم درته کوم مسله یا پریشاني وي بلکل کولی شې په کمنټ کې خپله پوښتنه واضح کړې. او را روان لیکچر به هم د سیلور بولټ حوالې سره یو تفصیلا به بیا هم پر وغږېږو که چېرته بیا هم کوم مشکل پیدا شوی وي. صحیح شوله؟ دا بلکل اسانې خبرې دي. صرف ته کار پر وکړه او بک ټیسټینګ پر وکړه. اوکې until next time. الله فامان.